السلام علیکم دوستانو، افغان پلس چینل ته ښه راغلاست. الله دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله او د صحت جامې مو په تن وي. دوستانو، زموږ نننۍ موضوع د دې په باره کې ده چې زموږ زیات دوستان وروڼه هغه داسې مشکل سره سر وي چې یا په ملا درد یا د خپو درد یا د جوړونو هر قسم درد وي. نو د دې دپاره یو ویډیو موږ برابره کړې ده. ویډیو د اخره پورې وګورئ او دا زموږ ویډیو نور مسلمانان وروڼو ته هم شیر کړئ تر څو زموږ ټول مسلمانان وروڼه دغه ویډیو نه فایده واخلي. که تاسو زموږ د چینل دوستان نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خواته چې کوم د ټالۍ نشان دی دا ووهئ تر څو زموږ داسې نور ښایسته ویډیوګانې تاسو ته نوټیفیکیشن ته راشي ټول نه مخکې ویې ګورئ. نو دوستانو وخت هم نه نیسم، راځئ شروع کوو. نو د دې دپاره دوستانو زمونږ یو څو شیانو ته ضرورت پیدا کیږي چې یو شوده دي، یو قجوري او یو حبت سودا په نوم باندې دي چې هغه د ښار کې هر ځای کې میلاویږي، تاسو هر ځای نه ترلاسه کولی شئ. او خاص کر دغه سیکان چې ورته وایي همدغه سیکانو سره په دوکانونو کې وي. حبت سودا ورته څوک وایي او څوک توره دانه ورته وایي. نو دوستانو دا یو شي ته فکر وي چې قجوري اصلي او بل شوده چې کوم دي شوده بازاري شوده نه چې اصلي شوده وي د کورنۍ د غوا وي که د بزې وي فرق نه کوي، خو چې کورنۍ شوده وي صحیح شوده. دوستانو شوده به راواخلئ او قجوري به پکې واچوئ 3 دانې په یو ګیلاس کې، د چاو کم ګیلاس چې دی په دې ګیلاس باندې به دې ګیلاس کې به شوده واچوئ او 3 دانې قجوري به پکې واچوئ. د شپې د خوا نه چې کوم وخت کې تاسو وده کېږئ دا به وجوشوئ چې ښه وخوټ کېږي، دغه قجوري پکې ښه مکس شي. دا به راواخلئ دوستانو، همداسې به یې کېږدئ ګیلاس او حبت سودا چې ده دا به نیمه قاشوګه د چاو د نیمه قاشوګه چې ده دغه به پکې واچوئ او همداسې به یې پرېږدوئ چې همداسې مې پرېوسته. نو سهار چې کوم وخت کې تاسو راپاڅېږئ د چاو د څښلو نه مخکې تقریبا نیمه ګنټه مخکې دغه وڅښئ دا شوده او قجوري چې کومې دي دغه هم ورسره وخورئ. د هغې نه نیمه ګنټه وروسته یا نیم ساعت وروسته بیا تاسو کولی شئ چې نور خوراک وکړئ. نو دوستانو یو میاشت پورې دغه استعمال کوئ انشاءالله تعالی، ځکه چې رسول الله فرمایي چې قجوري او شوده د انسان دپاره مکمل غذا ده. او حبت سودا رسول الله خپله فرمایي، الحمدلله موږ او تاسو مسلمانان رسول الله خپله فرمایي چې حبت سودا بغیر د مرګ نه نور د هر مرض دپاره شفا ده. نو دوستانو الله دې وکړي چې زموږ دا ویډیو ستاسو خوښه شوي دا ویډیو نور مسلمانانو ته هم شیر کړئ تر څو ټول مسلمانان ترې ګټه والي. او الله دې وکړي چې تاسو ښه شئ، زموږ همدغه مقصد دی. او دوستانو زموږ چینل که تاسو نه یې سبسکرایب کړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ داسې نورې ویډیوګانې تاسو ته ټول نه مخکې راشي او ویې ګورئ. ښه وخت ولرئ.